اوس هم د سپورت له ډګره د لومړي ځل لپاره افغان کرکټ بورډ له هیوادنۍ خاورې څخه پیچونه جوړوي. کرکټ بورډ په یو شمېر سیمو کې داسې خاوره پیدا کړې چې د کرکټ ویشتنځای یا پیچ لپاره مناسبه ده. وړاندې به له نورو هیوادونو څخه پیچونو ته خاوره راوړل کېده چې لګښت به یې هم لوړ و. د کابل په دې میدان کې لومړی ځل دی چې د افغانستان له خپلې خاورې پیچونه جوړیږي. له دې سره به د زیات لګښت مخه ونیول شي او هم به د چټکو بالرانو لپاره مناسب ویشتنځایونه جوړ شي. کرکټ بورډ وایي دوی دا خاوره په لابراتوار کې معاینه کړې او اوس ترې پیچونه جوړیږي. دا خاوره په لوګر، ننګرهار او پلخمري کې موندل شوې. پخوا به چې موږ خاوره له هېواده بهر راوړله نو په هغې باندې به ډېر زیات لګښت راته او اوس الحمدلله چې موږ په دې بریالي شو، تازه په دې بریالي شو چې موږ په هېواد کې ځنه دا خاوره پیدا کړو او دغه رقم ته خاوره په انډیا کې هم استعمالېږي. سریخ او زور چې کوم د همغه بالکل په نورو مملکتونو چې موږ کومه خاوره وړو د هغې په شانته ده. تاسو ګورئ ګوره خاوره بالکل په لاس پورې نښلي، سریخ یې زیات ده، ریزلټ یې ورکړی په لابراتوار کې چک شوې ده. تر دې وړاندې به په افغانستان کې یوازې کراره توپ اچوونکو ته مناسب پیچونه جوړېدل، خو اوس کرکټ بورډ کولی شي له دې خاورې د هر ډول بالرانو لپاره پیچونه جوړ کړي. پخوا به موږ د یو شمېر پیچونو لپاره له هېواده بهر تللو چې زموږ بالران یا توپوهونکي په ما شانتې پیچونو باندې لوبې وکړي. اما اوس موږ په دې بریالي شوي چې په کور دننه دغه شانتې پیچونه جوړ کړو او په راتلونکي کې د لوبغاړو لپاره ښه سهولتونه رامنځته شي. راتلونکي پیچونه چې کوم دي هغه د نورو ولایتونو لکه په کامې کې چې کومه خاوره موږ پیدا کړې ده هغې خاورې نه هغه پیچونه موږ جوړوو او په پلخمري کې کومه خاوره چې پیدا شوې ده 2 پیچونه د هغې نه موږ جوړوو. دا خاوره فعلا د لوګر ده، 2 پیچونه هم فعلا دې نه جوړ کړي دي. په لوګر کې هم 2 رقمه خاوره ده چې په کابل نړیوال لوبغالي کې د 4 پیچونو ترڅنګ د ملي لوبغاړو اکاډمۍ کې د 14 پیچونو د جوړېدو چارې هم روانې دي. په کور دننه د چټکو بالرانو لپاره مناسب پیچونو جوړېدو سره به تیز بالران لا زیات شي.